نن په کابل کې افغان میرمنو هم د جو بایډن د هغې پریکړې خلاف چې د افغانستان د کنګل شوي ملي شتمنۍ څخه یې 3.15 میلیارده ډالره د غرامت په توګه ګرځولې خپل غږ پورته کړ او د یو مطبوعاتي کنفرانس په ترڅ کې د بایډن دا پریکړه غیر عادلانه وبلله چې د افغان ولس پیسې ناحقه ګرځوي په دې بهانه چې دا پیسې د سپټمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته ورکوي په داسې حال کې چې موږ د سپټمبر د 11مې پیښې سره هیڅ تړاو نه لرو او نه هم په قانوني ډول د حق لري چې د افغانستان ملي شتمنۍ په خپل سر وویشي. دا پریکړه د نړیوالو حقوقو او ټولو نړیوالو بشر دوستانه نورمونو او اصولو خلاف پریکړه ده. د افغانستان شتمني د عامو افغانانو ملکیت څه نه د طالبانو. په د مطبوعاتي کنفرانس کې تورپیکی مومند ویل چې په امریکا کې د سپټمبر د 11مې پیښې قربانیانو ته غرامت ورکول کیږي خو دا 10 کاله چې امریکا دلته څومره بې ګناه افغانان وژلي دي د دې غرامت به څوک ورکوي؟ که چیرته هلته د 11 سپټمبر د خلکو قربانۍ ته غرامت ورکول کیږي نو د افغانستان خلکو په دې 10 کالو کې کم خلک وژلي دي د غرامت به څوک ورکوي؟ اصلا باید امریکا د افغانستان د خلکو د وژل شوو خلکو او د 10 کالو د جنگ غرامت ورکړي. د دې کنفرانس یوې بلې ګډونوالې ستارې محبت ویل چې امریکا په خپله ځان د نړۍ په کچه د بشر مدافعین بولي خو اوس په دې اساسو شرایطو کې چې افغانستان له بد اقتصادي وضعیت او بشري ناورین سره مخ دی او تر بل هر وخت بشري مرستو ته زیاته اړتیا لري دوی ترې دغه پیسې چې یوازې د افغان ولس حق دی ګرځوي. زمانی که یک کشور بزرگ خودش مدافع حقوق بشر میگیره و خودش سالها مدافع حقوق بشر میخوانه و بیایه به این شکل یک ظلم آشکارا یک دزدی آشکارا انجام بده پس چگونه ما میتوانیم که نظام حکومتداری را و نظام کشورداری را محافظه بکنیم و او را بدانیم که دیگه ما میتونیم از ظلم دیگر کشورها در همان باشین. دا په داسې حال کې ده چې د بایډن دغه پریکړې په کور دننه او بهر ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. څو ورځې وړاندې په کابل کې صرافانو او کابل ښاریانو پراخ لاریون وکړ او له امریکا څخه د خپل حق غوښتنه کوله.